په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د لومړنۍ دورې WFP د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پورته دورو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز دوام ته په کتنې ویلي چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په دغه هیواد کې نجونې یوازې لومړنیو ښوونځیو کې د زده کړو په ترلاسولو کې بریالۍ شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په تیر 2024 زیږدیز کال کې یې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو نجونو او هلکانو ته په ښوونځیو کې د زده کړو پر مهال خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې پر ورځ د مارچ پر 10 او د کپ پر 20 د ایکس په ټولنیزه رسنۍ کې دا مرسته یې د خپلو شریکانو په مالی ملاتړ په ښوونځیو کې ماشومانو ته برابره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د اوږدو کلونو راهیسې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پر ګډون د ځینو نړیوالو مرستندویه ټولنو او هیوادونو په مالی ملاتړ په لومړنیو ښوونځیو کې ماشومانو ته د سهار ناشته برابروي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په پار له افغان ښځو سره د ملاتړ د کمپاین پر مهال ویلي چې د دغې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د خوړو پروګرام په ښوونځیو کې له 1 میلیون څخه زیاتو نجونو او هلکانو ته ورځنۍ ډوډۍ رسولې ده. اروپایي ټولنې ویلي چې دا پروګرام په ښوونځیو کې د نوملیکنې د زیاتېدو، د حاضرۍ د زیاتېدو او د لوږې له کمېدو سره مرسته کړې ده.